د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنرونو او کلتور امر په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې د دې امریت مهم فعالیتونه په ګوته کوي زیاتوي چې د بلخ ولایت د سلو لیکوالو او فرهنګیانو د ستاینې ترڅنګ په بیلابیلو څانګو کې 10 فرهنګي او هنري کنفرانسونه هم جوړ کړي دي. ما در سال 1402 30 همایش فرهنگی هنری ادبی به شمول روزهای مناسبتی و همچنان بزرگداشت از شخصیت‌های علمی و ادبی و رونمایی آثار شاعران و نویسندگان و همچنان برگزاری مشاعره‌ها را داشتیم که در مجموع 30 برنامه بوده و ما در سال 1402 100 تن از شاعران، فرهنگیان و جوانانی که در مسابقات مقاله نویسی اشتراک داشتند به خاطر رشد فرهنگ مطالعه که برگزار کرده بودیم، اینا را ما 100 تن مورد تقدیر و تشویق قرار دادیم که برشان سپاسنامه داده شد و همچنان ما در سال 1402 45 عابده تاریخی را از طریق رسانه ها، از طریق رسانه های چاپی مثل نشریه بیدار و همچنان رسانه های دیداری و شنیداری به معرفی گرفتیم و از 146 عابده تاریخی و ساحات باستانی ما بازدید و مراقبت انجام دادیم که خوشبختانه 405 اثر تاریخی که به شمول سکه های مختلف از دوره های مختلف میشه اینا رو ما به دست آوردیم که ثبت ریاست موزیم شده است. همدارنګه ښاغلي آریایي سږکال د ګڼو مشاعرو او د کتابونو د راټولولو د کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړ او زیاته یې کړه چې د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هڅه کوي چې د دغه ولایت د ولسوالیو په کچه د خپلو پروګرامونو ساحه پراخه کړي. ما تصمیم داریم که انشالله در سال 1403 نمایشگاه های کتاب را هم برگزار بکنیم و کارزار جمع‌آوری کتاب را به خاطر گنامند ساختن کتابخانه های عامه برگزار بکنیم و همچنان مشاعره بهاری گل سرخ در نظر داریم انشالله برگزار خواهد کردیم و همچنان یک مشاعره دیگه در ارتباط به پروژه ملی کانال کاشرپه انشالله در نظر است که برگزار بکنیم و تصمیم داریم که ما امسال البته در سال 1403 سطح برنامه های ما را به ولسوالی ها هم بکشانیم. مثلا ما تصمیم داریم که در سطح هر ولسوالی ما یک برنامه ادبی، یک برنامه مشاعره ما داشته باشیم که انشالله این هم تنظیم خواهد کردیم و یک نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی را هم در نظر است که برگزار بکنیم انشالله. د هنرونو او کلتور امریت د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي او شاوخوا 14 تنه د دغه امریت په بیلابیلو مدیریتونو کې په دندو بوخت دي.